السلام علیکم. پاکستان په تاریخ چې داسې آرمي چیف و چې دلته وزیر اعظم ورته ویله چې ته ماته استعفا راکړه، نو د دې وزیر اعظم ته استعفا ورکړه. دغه صورتحال په دغه ویډیو چې زه تاسو سره ډسکس کوم. یعنی پاکستان په تاریخ چې جنرال جهانگیر کرامت استعفا دا یوه غیر معمولی واقعه وه. یعنی دا داسې لمحه وه چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پاکستان آرمي چیف ته دا ورته ویله چې ته ماته استعفا راکړه. نو د دې خپل طاقت نه کوي استعمال بلکې آئینی او قانوني رګه اختیار کړه او 24 غنټو چې نه د دې وزیر اعظم ته استعفا ورکړه. یعنی وزیر اعظم پر دا ډیر مشکل وخت وو چې د بل نوی آرمي چیف ورته تقرری کوله. یعنی شلو کالو آباده دغه اختیارات وزیر اعظم ته ملاو سوي وو. یعنی دغه اختیارات دینه مخکې پاکستان صدر سره وو. یعنی پاکستان چې چمل آئین چې 13 ترمیم وسو نو دغه اختیارات دای پاکستان وزیر اعظم ته حواله کړو. نو په دغه وخت باندې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته درې نامونه چیشلو چې ته دغه چې یو نام خوښ کا او پاکستان آرمي چیف جوړ کا. یغه چې د اولنای نامو سینیئر لیفټیننټ جنرال یعنی علي کولی خان نومیده. دا یو متوازن او عام سړی وو. دوم نام چې کوم دا لیفټیننټ جنرال خالد نواز وو. دا یو متحرک او د عوام دوست ګڼسو. او دریم نام دی لیفټیننټ جنرال پرویز مشرف والو. یعنی د په باره چې ایجنسیو دا ورتله چې دا صحیح نه ده. خو دلچسپه خبر دا ده چې پاکستان سیکرټري دفاع او ایجنسیو د مشرف په باره چې دا ورته ویله چې دا یو سخت مزاجه او غصناک سړی ده. خو دریم کس داسې مشوره وزیر اعظم ته ورکړه چې د دې دریم کس مشوره ومنله. هغه ورته ویله چې ته دا پاکستان آرمي چیف جوړ کا. نو دغه دریم کس نه د تعلق آرمي سره و او نه د پاکستان په حکومت چې و. خو د دغه والا خبر ومنله او جنرال پرویز مشرف پاکستان آرمي چیف جوړ کو. دغه په باره چې اینکر دا سوال نواز شریف نه کړو چې تا جنرال پرویز مشرف ولې جوړ کو. نو دا ورته ویله چې زه دا مناسب نه ګڼم چې دغه جواب زه تاته درکو. یعنی تاریخ دا ثابت کړه چې دغه خبره جواب د بیا بار دوهراو کو. دا موږ نه په جلبازي چې دا غلطي وسله چې دای دې موږ پاکستان آرمي چیف جوړ کو. حالانکه د دا ویلا کچېری بیا ماته موقع ملاوله نو ما به علي کولی خان پاکستان آرمي چیف جوړاو. نو دغه مشوره دا د چا سره نه وکړي بلکې دا د په خپل مرزي د پاکستان آرمي چیف جوړ کړو. نو دغه وجه دار وتله چې د پاکستان سیاست او جمهوریت باندې دوره بیډ اثرات واچول چې دا تر اوسه پورې تاسو محسوس کوای سو. او بیا دغه لوجې نه پاکستان آرمي چیف او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه دواړو منځ چې اختلافات ش سره زیات لو. نو دا خبر به ان شاء الله په بلې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. تاسو مو ملاقات په یو په نوې ویډیو کې کیږي. السلام علیکم.